سلامونه دوستانو، نن زموږ دویمه ورځ ده. نن به زه تاسو ته ښایم چې په افغانستان کې څنګه پروفیشنل فیسبوک پیج ساز کړو. نو ویډیو به تر اخره پورې وګورئ. که تاسو ته کومه ستونزه راځي نو په کمنټس کې راته لیکئ او چینل له سره سبسکرایب کړئ ځکه دا موږ خاص تاسو لپاره ساز کړی دی. تاسو به د خپل فیسبوک آی ډي کولاو کوئ، پاسه به ټیک مارک ښکاري، په دې به کلیک کوئ. کوزه به لیکلی کریټ فیسبوک پیج، په دې به کلیک کوئ. بیا تاسو ته انټرفیس راشي، تاسو بیا دلته خپل نوم پکې لیکئ. تاسو چې د څه مقصد لپاره پیج سازوئ د هغې نوم ورله ورکوئ. زه خو له ثنا کریټ ریکارډینګ ورکوم چې نوم مو ولیکئ. بیا په ډن باندې کلیک کوئ، بیا په نیکسټ باندې کلیک کوئ. بیا به تاسو ته داسې سکرین شو شي. د ټول نه اهم دا دی ښه دی کې به تاسو له خپل پیج لپاره کټګري خوښوئ. دې مطلب دا دی لکه تاسو ویلاګ کټګري خوښه کوئ نو که څوک فیسبوک ته راځي ویلاګ سرچ کوي نو ستاسو پیج به ورته هم راځي. تاسو بزنس کوئ نو بزنس کټګري پکې خوښه کوئ. نو زه خو به پکې پرسنل بلاګ خوښ کوم. بیا په نیکسټ باندې کلیک کوئ او بیا به لږ صبر وکړئ، تاسو ته بل سکرین شو شي. دا شان سکرین به تاسو ته شو شي. په دې کې تاسو د فیسبوک د پیج دا مکمل ډیټیل دی ښه. دا به خامخا کوئ، لازمي به کوئ. تاسو به بای باندې کلیک کوئ، تاسو به پکې بای ولیکئ. موږ به پکې ولیکو چې ویلکم ټو مای پیج یا ویلکم ټو مای چینل. نو هر قسمه بای پکې تاسو لیکلی شئ ښه. دا خامخا کوئ، دې سره پیج پروفیشنل ښکاري. بیا به ښکته راشئ کانټیکټ ته. که ستاسو ویب سایټ وي ویب سایټ پکې ایډ کړئ، ایمیل او می ایمیل پکې ایډ کړئ، فون نمبر وي فون نمبر پکې ایډ کړئ. که ستاسو سره وي نو خامخا یې پکې ایډ کړئ. بیا به لوکیشن ته راشئ، لوکیشن به خامخا ورکوئ. صحیح ده. ایډرس زموږ چې کوم دی موږ په افغانستان کې اوسېږو، تاسو په هر ځای کې اوسېږئ هغه کلټري پکې ورکوئ. بیا سټي ټاون که تاسو کوم ښار یا علاقه کې اوسېږئ هغې ځای نوم پکې ورکوئ. بیا به ښکته راشئ پوسټ کوډ ته. پوسټ کوډ به تاسو ته په ګوګل کې میلاویږي. صحیح لکه تاسو کابل کې اوسېږئ نو ولیکئ کابل پوسټ کوډ، تاسو ته پخپله راځي ښه. زموږ د هغې خو دی 001 دا د اسداباد پوسټ کوډ دی ښه. دا به تاسو ته په ګوګل کې میلاویږي. ګوګل ته ورشئ، هغه به تاسو ته درک او بیا په نیکسټ باندې کلیک کوئ. یو څو منټه پس به ستاسو فیسبوک پیج ساز شي. دا هم زموږ فیسبوک پیج ساسو ښه په پروفیشنل طریقه باندې. تاسو هم دلته اوس د فیسبوک دپاره خپل پروفایل پکچر ورکوئ. تاسو خپل ګیلرۍ ته راشئ، پروفایل پکچر به ځان له خوښ کړئ، هغه به ورته اپلوډ کړئ. بیا په کور فوټو باندې کلیک کړئ او د شاته کور فوټو به هم تاسو اپلوډ کړئ ورته او بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو دا هم زمونږ فیسبوک پیج ساسو ښه. په دې کې بل لیکلی انوایټ فرینډز. دې مطلب دا دی لکه ته خپل ملګري انوایټ کړه چې ستا پیج فالو کړي. دا سلیکټ آل تاسو ولله، په دې باندې به کلیک کوئ. تاسو ستاسو ملګري ټول به سلیکټ شي او دې ته به تاسو انوایټ ولګئ نو دا به تاسو پخپله فالو کړي. نو دا هم ستاسو د فیسبوک پیج ریډي شو. صحیح ده. یوټیوب چینل خو هم تاسو ساز کړی وي. انشاءالله په راروانه ویډیو کې به زه تاسو ته ویډیو ایډیټینګ ښایم چې تاسو ویډیو څنګه ایډیټ کوئ، بیا به یې څنګه چینل ته خېژوئ. نو د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو تاسو ته در ورسېږي.